په الیکشن او د الیکشن علاوه په هر یو امتحان کې د کامیابېدو دپاره دا وظیفه کو تاسو پابندۍ سره کوئ که نه ګوره د دنیا آخرت امتحاناتو کې به دې الله جل شانه پاس کوي. خصوصا زمونږ هغه رونه چې هغوی ولاړ دي الیکشن ته امیدواران رونه دي نه که هغوی خو هم د دې وظیفې ذکر پابندۍ سره کوي نو انشاءالله چې د دې وظیفې په برکت باندې به الله جل شانه دغه رونه په الیکشن کې کامیاب کړي. دا وظیفه هم درته هم طریقې هم درته هم د ټولو اول چې دې کې یو پارټ خو تاسو مه مس کوئ. ولې چې کم کسان الیکشن ته ولاړ دي د هغوی دپاره هم ده د دې نه علاوه یا انسان امتحانات او مشکلاتو کې ګیر دی د هغوی دپاره هم ده. د مشکلاتو نه د خلاصې دپاره د حاجت د پوره کېدو دپاره الیکشن کې د پاس کېدو دپاره دغه رنګ پرچو کې د پاس کېدو دپاره د ټولو دپاره مجموعه وظیفه ده. د دې کې یو پارټ مه مس کوئ د ټولو دپاره ډېره زیاته اهمه ویډیو ده. راځئ وظیفه درته ښیم چې په امتحان په خپل مقصد کې یا په الیکشن کې د کامیابېدو دپاره به موږ څنګه وظیفه کوو په کومه طریقې سره به کوو. د ټولو اول چې د الیکشن ته د کوم رونه ولاړ دي هغوی له پکار دي چې ښه برپور تیاري ورته وکړي او د هغې نه علاوه دي دوی 15 واړه وخته لمونځ په پابندۍ سره کوي او بیا د سحر د منځونه پس 314 کرته یا الله یا علیمو دا ذکر د پابندۍ سره کوي او د هغې نه پس دی د خپل حاجت دپاره سوال کوي. یعنی که دا رور الیکشن ته ولاړ وي نو دې سوال وکړي یا الله ما په دې الیکشن کې کامیاب کې یا الله ما چې دې اغلا نمبر سره پاس کې یا یو انسان دې د بورډ امتحان ورکوي یا د مدرسې امتحان ورکوي دې د هغې دپاره سوال وکړي یا الله ما په دې امتحان کې کامیاب کې په دې چې کوم دې هغه امتحان کې پاس کې انشاءالله د دې وظیفې په برکت باندې به الله جل شانه د رونه الیکشن کې یعنی په هر یو امتحان کې به الله جل شانه هغه به چې کوم دی هغه به کامیابی. لیکن دې سره به یو کار کوي چې یو سلور اسما دي نو د هغې سلور اسماو ذکر به سره هم کوي. یو خدا وظیفه مې درته وښوله دا به کوي لیکن د دې چې کوم وظیفې سره سره به دا ذکر په کثرت سره کوي چې شپه ورځ د ستا په خولې باندې دا ذکر شروع وي. هغه دا دی یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود. ډیر آسان الفاظ دي دا وسره شپه ورځ په خولې باندې جاری او ساری ساته او دین علاوه 15 واړه وخت مونږ پابندۍ سره کوا څنګه چې مې درته ویلې دا وظیفه عمدغه ترتیب سره وکړه ان شاء الله چې د دې وظیفې په برکت باندې الله جل شانه الیکشن کې کامیاب کی اغلا نمبر سره پاس شي. دا وظیفه به تر کم وخت پورې کوو نو چې د کله نه شروع وکړه تر د رزلټ دراتلو پورې چې یاره ته پاسې کو پیل د هغې پورې دا وظیفه پابندۍ سره کوه انشاءالله چې ډېر زر به د خوشخبرۍ واورې چې ته اغلا نمبر سره پاس شوې. اوس سوال ذهن ته دا راځي چې کسان خو ډېر ولاړ دي که نه ډېر زیات کسان ولاړ دي زما هغه مرد مقابل ولاړ دي نو ضروري نه ده چې ټولو ته دغه یو سیټ میلو شي. که تا ته یو سیټ میلو شو کیدای شي تا ته د هغونه بره سیټ میلو شي د هغونه ورته ښکته سیټ میلو شي. لیکن انشاءالله چې د دې وظیفې په برکت باندې الله جل شانه ضرور په الیکشن کې کامیابی او د الیکشن علاوه په هر یو امتحان کې به الله جل شانه کامیابی. یو ډیر زبردست او مزدار وظیفه مې درته وښوله خپل هم کولی شئ هر چاته دې مکمل اجازه شته چې څنګه امتحاناتو کې تاسو ګیر شوئ مشکلاتو کې ګیر شوئ په هغه وخت کې تاسو دا وظیفه هم په دې پابندۍ سره وکړئ. دا کم شرایط او کومه طریقه مې درته وښوله انشاءالله چې تمام امتحاناتو ته الله جل شانه سلار روباسي الله جل شانه بس تاسو مشکلات کوم دي هغه به ختمي تاسو دا کم حاجتونه وي الله جل شانه به تمام حاجتونه تاسو پوره کوي. یو ډیر مزدار وظیفه مې درته وښوله تاسو هم کولی شئ هر څوک یې کولی شي هر چاته د دې مکمل اجازه شته هر څوک د دې نه مکمل فایده اخیستلی شي.